فضائل اعمال هم ګورئ د هغې تعلیم خو کېږي او د فضایلو صدقات هم لږ تعلیم کوئ د دې کور کې تعلیم کوئ دا لږ لولئ نو دنیا نه به لږ لرې کېږو او که دا نه لولو نو بس بیا به هم دنیا ته مخي او بیا به هم خدای ته سی شایي هلته واقعات نقل کړي دویم جلد کې ټول واقعات نقل کړي چې د خلقو دا لار څنګه سمه شوې ده ځکه ټول خلق دا اولیاء نه دي پیدا د مور د خېټې نه ډېر بدکار خلقو نه اولیاء جوړ شوي خلق وایي مړه ما ډېر منځونه قضا کړي ما خو ډېر شراب څښلي زه خو ډېره زنا مې کړې ده ډېر ما به الله وبخي الله وایي ولې دې نه بخم لا تقنطوا من رحمت الله ته خو راشه 100 کاله دې کفر کړی دی یوه کلمه ووایه 100 کاله دې روګرداني کړې ده دا باقي ژوند خپله قبله سمک مالک ابن دینار رحمه الله خوبینی یو لوی اجدها را پسې شوه منډه وام د هغه نه لاره کې یو سپینګیری نحیف بدن والا لاس یې مړقي ژبه یې مړقي بابا دې اجدها نه مې خلاص کا سړیه زه په خپله نشم ودرېدی دې نه به دې څه خلاص کم خپله نشم خلاصېدی دې نه به دې څه خلاص کم منډه وام ګورم هلته یو کنده دا کنده کې بله یو اجدها خوله وازه کړې ده دې نه خو به خلاص شم خو هغې نه به څنګه خلاصېږم هغه اوږده واقعه ده بیا وګورئ هغه ځای نه کړکۍ کولاو شوې یو سړي آواز وکړو دلته څوک ماشومان شته دی چې دا بابا د دې اجدها نه خلاص کي څوک شته کړکۍ کولاو شوې یوې ماشومې خپل بابا وپېژند او با خو زما بابا دی ما له یو لاس راکه داسې په دې بل لاس اجدها له داسې ګزار ورکړه هغه تس نس شوه دې لور نه مې تپوس وکړو بچوړیه داسې دي بابا زه ستا هغه ماشومه لور یم چې زه په ماشوموالي کې وفات شوی دا کړکۍ د څه وې دا جي دنیا کې چې څونه ماشومان وفات شوي دي په دې انتظار ناسي چې کله به بابا راځي چې موږ یې ځان سره جنت ته بوځو لور نه تپوس کوي بچوړیه دا وروسته راپسې سره روانو دا ستا مرګ به اعمال سیئه را روان دي په تا پسې لاره کې مې یو بابا ولیده وی بابا دا ستا منځ او روژه او حج زکاتو دا ستا اعمال صالحو مالک ابن دینار رحمه الله چې راپاسېده آهو یا خو بے ار وقت شراب سکل دونه د شرابو دل داداو په ابتدا کې چې کور کې به هم د بچو مخکې شراب سکل خپله وی دی بچوړي دی لور سره زما ډېر محبت دا ما سره به کله ګیلاس یا جام په لاس کې دا چې براله دې شرابو له به لته ورکړه دې له به ګزار ورکړو خو ما به د محبت د وجې دې ته غږ نشو کولی هغه شرابي سړي نه دونه غټ ولی د وخت جوړ شو دونه غټ ولی تی جوړ شو مالک ابن دینار بیا دغه فضائل صدقات کې لیکلی دي بیا عجیبه حالات بیانوي بیا یو سړي له پرچا ورکوي دا پرچا راځي دلته سار په محراب کې پرتی دې سړي چې مالک ابن دینار له کومې پیسې ورکړې وي کومه وعده کړې وه هغه ته الله بیګا جنت کې محل ورکړه موږ یو عقل استعمالو د دنیا دویم نه استعمالو